د دې سفر موخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیا همکاریو پیاوړتیا، د هیواد په داخل کې د درملو د تشي رامنځته کېدو مخنیوی او د تجربو تبادلې او د روغتیا برخه کې د ګډو هڅو تنظیم. څو ورځې دوام درلود. د دې سفر پر مهال د هندوستان د بیلابیلو مسؤلینو په ځانګړې توګه د روغتیا د مسؤل سره هم زموږ کتنه وشوه او په دغه هیواد کې د روغتیا یو شمېر مهمو نورو مجالسو کې موږ ګډون درلود. پکې د افغان روغتیایي کارکوونکو دپاره ظرفیت لوړونې د زمینه برابرولو او افغانستان ته د معیاري درملو راواردولو، همدارنګې د دودیزې درملنې معیاري کولو، د طبي تجهیزاتو او نورو مواردو اړوند بحثونه او خبرې شوي. د دې لپاره چې د هیواد وګړو سره د دې سفر اړوند ټول جزئیات او لاسته راوړنې شریکې شي، نو تاسو سره دلته څه معلومات شریکوم. د سفر په پیل کې مو د هندوستان هیواد د روغتیا او کورنۍ هوساینې د وزیر جگت پراکاش ندا سره ملاقات شو او د هغه سره ډېر ښه مجلس وشو. په دغه مجلس کې د نوموړي سره د روغتیایي اړیکو په پیاوړتیا، د افغان روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې او همدارنګه افغانستان ته د معیاري درملو راواردولو، د سرطاني ناروغیو د درملنې برخه کې د درملو، همدارنګه افغان ناروغانو ته هند کې د درملنې او ویزې برابرولو، هغې ته اسانتیا ورکول، افغانستان روغتیایي مراکزو ته د طبي تجهیزاتو برابرولو او ځینې نورو مواردو اړوند خبرې وشوې. مجلس ډېر زما په ذهن باندې ډېر مؤثر و او د اخوا نه یو ښه زیری به زه دا وایم چې د هند د صحت وزیر وی چې زما به زیات کوشش دا وي چې افغانستان د صحت په بخش کې چې زموږ د خدمت استقامت دی یو په ځان بسیا هیواد